الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شاکرالله فنا یم د التقوا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د آی ټي یا انفارمیشن ټیکنالوژي معلوماتي ټیکنالوژي استاد. زمون ټاپک یا موضوع چې کوم ده هغه معرفت د ایکسل پروګرام سره ده. په دې ویډیو کې به هغه ابتدایي معلومات چې د ایکسل پروګرام مربوط کیږي هغه ټول زه به تاسو ته وړاندې کوم. په شروع کې موږ تاسو د ایکسل پروګرام په ډیفینیشنز په تعریف باندې ځان پوه کوو، د دې په هدف او مقصد باندې ځان پوه کوو چې دغه مایکروسافت ایکسل پروګرام نن سبا د کوم مقصد لپاره استعمالیږي، په کوم ځایونو کې ترې کار اخیستل کیږي. هغه ټول زه به تاسو ته په دې لنډه ویډیو کې زه به تاسو ته وړاندې کوم. او په شروع کې چې کوم ابتدایي خبرې دي هغه عملي او نظري زه غواړم چې تاسو ته په دې ویډیو کلپ کې وړاندې کوم. د مایکروسافت ایکسل پروګرام تعریف یا ډیفینیشن څه. واټ از ایم ایس ایکسل؟ ایم ایس ایکسل څه ته وایي؟ لومړی دغه ایم ایس څه معنا د دې څه مخفف ده؟ ایم ایس په معنا د مایکروسافت، او مایکروسافت چې ده یو کمپنۍ ده، د یو کمپنۍ نوم ده چې دا یوازې سافټویرونه جوړوي موږ ته، او دغه ایکسل پروګرام چې ده دا هم مایکروسافت کمپنۍ جوړ کړی. نو راځو د ایکسل پروګرام ډیفینیشنز یا تعریف ته چې ایکسل پروګرام نه مطلب څه ده. راځو مایکروسافت ایکسل داسې تعریفو. Microsoft Excel is a spreadsheet developed by Microsoft for Windows, Mac OS, Android and iOS. It features calculation. Microsoft Excel program چې دا یو spreadsheet ده چې د مایکروسافت کمپنۍ لخوا جوړ شوی دی د وینډوز لپاره، د ماک او اس یعنی د اپل چې کوم لیپټاپونه دي، د انډرایډ موبایلونو لپاره، همدارنګه د آی او اس یا د اپل یا آیفونز موبایلو لپاره، ګلیکسي لپاره دغه پروګرام جوړ شوی دی د مایکروسافت کمپنۍ لخوا نه. او اټ فیوچرز کیلکولیشنز چې دا استعمالیږي خاص د محاسبې مقصد لپاره. مطلب دغه ایکسل پروګرام مونږه یوازې کمپیوټرونو کې نه بلکې په خپل موبایلونو کې هم کولی شو ترې څه وکړو، ترې کار واخلو. او دا د کوم مقصد لپاره استعمالیږي؟ د کیلکولیشن مقصد لپاره. مونږ کولی شو په دې نوموړي پروګرام کې محاسبې ترسره کړو. اوس راځو واټ از سپریډ شیټ څه ته وایي؟ دې نه مطلب څه ده؟ مونږ په لومړی تعریف کې د ایکسل کې ویل چې دا یو سپریډ شیټ ده. نو اوس راځو سپریډ شیټ وایو چې سپریډ شیټ نه مطلب څه ده. سپریډ شیټ مونږ داسې ډیفاین کولی شو چې an electronic document in which data is arranged in the rows and columns of a grid and can be manipulated and used in calculations. مطلب دی نه دا ده چې سپریډ شیټ چې کوم ده یو برېښنایي اسناد ته وایي چې د روز یا قطارونو او کالمونو څخه جوړ شوی وي او په محاسباتو کې ترې کار واخیستل شي. نو دې ته مونږ څه ویلی شو؟ دې ته سپریډ شیټ ویلی شو. نو دا انشاءالله مونږ رو کالم دا کله چې پریکټیکل عملي ایکسل پروګرام ته داخل شو هغې ځای کې به هم دې سره زموږ تاسو معرفت وشي. بیا هم راځو د مایکروسافت ایکسل نور ډیفینیشنز ته چې تاسو ته نور هم خلاصه شي. ایکسل پروګرام مونږ داسې هم تعریفولی شو چې is a program of MS Office which is used for accounting and calculation purposes. مایکروسافت ایکسل چې دا چې د ایم ایس آفیس یا د مایکروسافت آفیس یا د اداري له پروګرامونو څخه یو پروګرام ده which is used for accounting and calculation purposes چې استعمالیږي خاص په یو اداره کې یا په شخصي کاروبار کې د اکاونټینګ او کلکولیشن مقصد لپاره، مطلب د محاسبې او حسابې لپاره استعمالیږي. په دې پروګرام کې موږ کولی شو محاسبې وکړو. او بل داسې هم ویلی شو چې the word excel is taken from excellent. دغه ایکسل پروګرام لفظ یا کلمه چې ده دا د excellent کلمې څخه اخیستل شوی ده. مطلب ډېر یو excellent په معنا ډېر ښه، مطلب ډېر زبردست. for calculation دا د محاسبې لپاره یو ډېر ښه پروګرام ده. رښتیا هم ایکسل پروګرام ډېر ښه پروګرام ده. کله چې تاسو عملي په دې کې تاسو کار وکړئ او تاسو د دې په هدف او مقصد باندې بیا تاسو پوهیږئ، او داسې په ډېر لکونو حسابیانې مونږ کولی شو په سکینډونو کې ترسره کړو. ایکسل پروګرام چې دا څنګه چې مونږ ډیفینیشن وکړو چې دا خاص د کلکولیشن اکاونټینګ لپاره استعمالیږي، مطلب د محاسبې لپاره استعمالیږي. نو همدارنګه کله چې مونږ په ایکسل پروګرام کې محاسبې کوو نو دلته یو عملي ته ضرورت ده چې هغې ته څه وایي؟ هغې ته فنکشنز وایي. په
په ایکسل پروګرام کې داسې ډېر فنکشن دي موږ سره د 500 فنکشن نه هم ډېر دي چې دا ډېر عملی دي چې هر یو هدف لپاره استعمالیږي. او په ایکسل پروګرام کې کله چې موږ یو محاسبه کوو یو عملیه ترسره کوو نو د هغې لپاره فنکشن موږ استعمالو. دې لپاره خپل فنکشنز دي نو هغه موږ په ایکسل پروګرام کې استعمالو او بیا موږ کولی شو داسې ډېر په اسانۍ سره ځان ته یو محاسبې لپاره یو سیستم جوړ کړو. نو فنکشنز موږ څنګه ډیفاین کولی شو؟ د فنکشنز ډیفینیشن موږ داسې کوو چې function is a predefined formula that performs calculations using specific values in a particular order. مونږ فنکشن په ایکسل پروګرام کې دا یو مخکینی یا ټاکل شوی فارمول دی چې په ځانګړي ترتیب د مشخصو ارزښتونو په کارولو سره محاسبې ترسره کوي. نو دا چې د په ایکسل پروګرام کې مخکې نه تیار ځای پر ځای شوی دی. Now, Excel includes many common functions that can be used to quickly find the sum, average, count, maximum values and minimum values for a range of cells. مطلب Excel کې داسې ډېر فنکشن دي چې هغه ځای په ځای شوي دي په ایکسل پروګرام کې تیار دي. په هغې کې بلټ د کمپنۍ نه تیار فنکشنونه پکې ځای په ځای شوي دي چې هغه خاص د مقصدونو لپاره استعمالیږي او هغه موږ ډېر په اسانۍ سره کویکلی فایند کولی شو پیدا کولی شو. لکه هغه فنکشنونه چې عبارت دي له سم څخه، ایوریج څخه، کاونټ څخه، میکسیمم ویلیو ان مینیمم ویلیو فار ا رینج اف سیلز. دغه فنکشن سره به تاسو وروسته به تاسو دا ټول عملي به تاسو ته وکاروم چې دغه فنکشن سره یو فنکشن ځان ته یو عمل لري یو عملیه سرته رسوي. نو دا ټول به انشاءالله موږ تاسو عملي کلاس کې به وایو. نو فنکشن موږ داسې ډیفاین کولی شو. بل دې څخه وروسته وربوک وپېژنئ چې په ایکسل پروګرام کې وربوک څه ته وایي. Any files of MS Excel is called book or workbook. د ایکسل پروګرام هر یو فایل ته موږ بوک وایو او یا وربوک وایو. نو دا چې د بوک او وربوک ترمنځ څه فرق دی دا زه بیا تاسو ته پریکټیکلی ښیم. بل شیټ وپېژنئ چې شیټ څه ته وایي په ایکسل پروګرام کې. The combination of rows in column is called sheet. د روګانو یا د قطارونو او کالمونو یو ځای کولو ته څه وایي؟ دې ته شیټ وایي. کله چې روګانو کالم سره یو ځای شي د هغې ته شیټ وایي. بل کالم څه ته وایي؟ کالم موږ داسې تعریفولی شو چې د ورټیکل ګروپ آف سیل از کالډ کالم. مطلب په سیل کې چې یعنی دننه په شیټ کې چې کوم عمودي کرښې دي یا ګروپس آف سیلز د خانې دي هغې ته موږ څه ویلی شو؟ کالم ویلی شو. بل موږ سره ده رو. رو موږ څه ته وایي؟ د هارزنټل ګروپ آف سیل از کالډ رو. افقي ګروپ د خانې ته موږ څه ویلی شو؟ موږ ویلی شو رو. نو دا به موږ تاسو انشاءالله په عملي کلاس کې بیا وایو. بل چې دا موږ سره سیل ده. سیل موږ څه ته وایو؟ د سنګل بلاک آف شیټ از کالډ سیل. په دننه شیټ کې یوې خانې ته موږ ویلی شو سیل. نو دا به انشاءالله موږ دا پریکټیکل به ټول هر څه به وینو. بل چې دا موږ سره ایکسټینشن اور ټایپس آف فایل. دغه ایکسل پروګرام فایل ټایپ څه شی ده؟ دا کله چې ایکسل پروګرام دغه فایل سیف کوي دا په کوم ټایپ باندې سیف کیږي؟ نو د دې ټایپ چې ده ډاټ ایکس ایل ایس ایکس ده. نو دغه فایل چې کله موږ هم سیف کوو نو دې سره اخره کې ډاټ ایکس ایل ایس ایکس راځي. نو دا د دې څه شی ده؟ فایل ټایپ ده. په کمپیوټر کې هر یو فایل ځان ته یو ټایپ لري. که ویډیو ده، که اډیو ده، که پکچر ده، لکه عکس چې ده لکه جی پی جي ده، همدارنګه ویډیو، اډیو، ایم پی 3 او ایم پی 4. همدارنګه د ایکسل پروګرام ایکسټنشن هم چې ده هغه ډاټ ایکس ایل ایس ایکس ده. بل چې ده ډیفالټ نیم. د ایکسل پروګرام نوم چې ده څه شی ده؟ هغه ایکسل ده. مطلب یعنی ایکسل نوم سره مونږ یې هم پیژنو، یوزر استعمالونکی یې هم پیژني او دننه کمپیوټر سیستم یې هم په دې نوم پیژني. لکه د کمپیوټر زیاتره پروګرامونه چې دي هغه په کوم نوم چې یوزر استعمالونکی پیژني په هغه نوم کمپیوټر یې نه پیژني. لکه فار ایگزامپل ورډ پروګرام. اوس ورډ پروګرام باندې مونږ پیژنو مګر کمپیوټر یې په وین ورډ باندې پیژني. کله چې رن کې مونږ تاسو ورډ ولیکو نو ورډ پروګرام مونږ ته نه خلاصیږي تر څو چې وین ورډ ونه لیکو. نو د دې ایکسل پروګرام چې دا یو خواله دار چې دا ډیفالټ نیم چې دا ایکسل ده. مطلب هم یوزر استعمالونکی پیژني په دې نوم او همدارنګه کمپیوټر سیستم یې پیژني. ښه اوس دا زموږ تاسو چپټر همدومره و دا د ایکسل په هکله معرفت و او په همدې ویډیو کې وځو پریکټیکل ته چې دغه ایکسل پروګرام مونږ څنګه اوپن کولی شو، څنګه خلاصولی شو او دغه صفحې ته څنګه داخلېدی شو. دغه ټول بیسیک ابتدایي خبرې مونږ تاسو په دې کلیپ کې به ووایو.
اوس راځو د ایکسل پروګرام د خلاصولو طریقې وایو چې دا ایکسل پروګرام مونږ په مختلفو طریقو سره کولی شو خلاص کړو. لومړی چې کوم طریقه ده د هغې اوپن ایکسل پروګرام مونږ څنګه اوپن کولی شو. لومړی طریقه دا ده چې تاسو ډایرکټ په خپل کیبورډ کې سټارټ مینو بټن پریس کړئ. تاسو کیبورډ کې به لیدلی یاستئ دغلته مونږ سره یو بټن ده چې دې ته سټارټ مینو بټن وایي. په دې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او چې څنګه هم کلیک وکړو ډایرکټ ورته ولیکئ ایکسل ورته ولیکئ، تاسو ته به ایکسل پروګرام راوړي. لکه تاسو ګورئ سټارټ مینو بټن مې پریس کړو په خپل کیبورډ کې او دلته لیکم چې ایکسل. نو چې څنګه زه ایکسل پروګرام لیکم نو ډایرکټ ماته ایکسل پروګرام دلته سرچ یو طریقې اسانه طریقې دا ده. او بله طریقې دا ده چې تاسو په رن کې ورته ولیکئ ایکسل پروګرام ولیکئ او دا تاسو انټر کړئ نو ډایرکټ ایکسل پروګرام به تاته خلاص شي. رن خو تاسو پوهیږئ چې په کمپیوټر کې هغه کمانډ ده چې یو پروګرام موږ ته ډېر په چټکۍ سره موږ ته خلاصوي. نو تاسو رن لپاره شارکټ یاد کړئ. د رن لپاره شارکټ چې ده وینډوز بټن ده او پلس آر. کله چې وینډوز بټن او آر پریس کړئ نو تاسو ته ډایرکټ دلته رن راغی. اوس په رن کې ورته لیکم ایکسل پروګرام. چې څنګه ایکسل لیکم او دا زه انټر کوم نو ډایرکټ ماته ایکسل پروګرام څه کېږي خلاصېږي ماته. نو دا یې هم شوی ده اسانه طریقه. بله طریقې دا ده چې تاسو کولی شئ دغه ایکسل پروګرام لپاره یو شارکټ جوړ کړئ. نو څنګه تاسو کولی شئ ځان ته یو شارکټ کی جوړ کړئ. زه غواړم چې ډیسکټاپ باندې دې شارکټ راوړم د ایکسل پروګرام. زه دغه ایکسل پروګرام نه ډېر کار اخلم او زه غواړم چې ځان ته نور هم رالنډ کړم. نو شارکټ لپاره تاسو به دغه ایکسل پروګرام پیدا کوئ. سټارټ مینو ته لاړ شئ ورته ولیکئ ایکسل. چې ایکسل هم ولیکو نو دغه ایکسل پروګرام به تاسو په دې باندې به رایټ کلیک وکړئ او د دې به تاسو لاړ شئ اوپن فایل لوکیشن ته. د دې لوکیشن ته به لاړ شئ چې دا کوم ځای کې موقعیت لري دغه ایکسل فایل دې ځای کې دا لوکیشن د موقعیت ده دا به تاسو رایټ کلیک وکړئ په دې باندې او دا ډایرکټ سینډ کړئ. سینډ یې کړئ ډایرکټ چېرته ډیسکټاپ ته. نو تاسو ګورئ ډیسکټاپ باندې چې زه سینډ کوم نو ډایرکټ د ایکسل پروګرام شی جوړېږي. دلته شارکټ ما سره راغی. تاسو وګورئ دلته ما سره د دې شارکټ راغی چې کله هم زه وغواړم ډېر په اسانۍ سره کولی شم دې ځای ایکسل پروګرام ته داخل شم. او که غواړم چې دې ته په کیبورډ کې یو بټن ورکوم دې ته زه غواړم چې یو بټن شارکټ کوم چې کله په کیبورډ کې یو بټن ووهم ډایرکټ دغه پروګرام د ماته خلاص شي. نو په همدغه باندې تاسو رایټ کلیک وکړئ لاړ شئ پراپرټیز ته. چې څنګه پراپرټیز ته لاړئ نو دغلته تاسو دې لپاره شارکټ کی سیټ کولی شئ. تاسو ګورئ شارکټ کی لیکلي نو دغلته زه راځم ورته وایم چې فرض وکړه F3 نو دې لپاره مې شارکټ ورکړ F3 او دا مې اپلای کړو دا مې اوکې کړو. کله چې په کیبورډ کې زه F3 بټن پریس کوم نو ډایرکټ ماته ایکسل پروګرام خلاصېږي. لکه تاسو ګورئ F3 بټن زه پریس کوم نو ډایرکټ ماته ایکسل پروګرام خلاص شو. نو دا د ایکسل پروګرام لپاره د خلاصولو هغه لنډې طریقې وي چې مې تاسو ته ویلې. په دې کې چې کوم طریقه ستاسو خوښېږي هماغه طریقې نه به تاسو کار واخلئ. ښه اوس راشئ تاسو ایکسل پروګرام ته داخلېږو. ایکسل پروګرام کله چې تاسو خلاصوئ لومړی دغه سکرین سره تاسو مخامخ کېږئ. دغه دې خوا چې تاسو د نور شیونو تاسو ګورئ دا ټمپلیټس دي. اصل کې دا نمونې دي سمپلې دي. کولی شئ تاسو د ضرورت په وخت کې ترېنه څوک استفاده وکړئ. نو اوس دې سره ستاسو کار نه دی. تاسو به ورته چې بلینک وربوک باندې به کلیک وکړئ. تاسو ته به څه کېږي یو تیش وربوک به تاسو ته خلاصېږي. او دې خوا چې تاسو ګورئ دا ریسنټ ده مطلب د دې دا ده چې هغه فایلونه چې تاسو په همدې نږدې ټایمو کې تاسو خلاص کړي بند کړي په ایکسل کې هغه دې ځای کې تاسو ته سټور شوي دي. تاسو کولی شئ دې ځای هغه خلاصې کړئ. او یا اوپن ادر وربوک که غواړئ چې کوم تاسو سره کوم سیف شوی فایل په ایکسل کې چېرته تاسو سره فولډر کې سیف وي هغه دې ځای نه خلاصولی شئ. زه ورته وایم نه ماته بلینک وربوک راواخله ماته یو تیش سپین او پاکه دغه واخله وربوک واخله صفحه ماته واخله تش صفحه. نو په دې باندې تاسو کلیک وکړئ نو تاته به څه کېږي تش صفحه به تاته راځي. نو تاسو وګورئ دا مکمل د ایکسل پروګرام شوی دی موږ سره دا صفحه ده. دغه ایکسل پروګرام صفحه چې کوم تاسو ګورئ د دې ایکسل پروګرام صفحې سره ځان معرفي کوو. انوایرمنټ اف ایکسل سکرین. په دې سکرین کې تاسو ګورئ مختلف ځایونه کې مختلف شیان پراته دي. که دې خوا وګورو دې خوا وګورو دې خوا وګورو لاندې هر یو ځای کې موږ سره شوي دي. نو دغلته راځو دې ځای نه سټارټنګ اخلو. دې ځای ته وایي ټایټل بار. ټایټل وایي عنوان ته. زموږ دغه موجوده فایل چې په کوم نوم باندې سیف شوی هغه دې ځای کې ټایټل یې موږ ته ښایي.
او که د دې ښي طرف ته راشي موږ سره دغلته څه بټن دی، دې ته کیپشن بټنز وایي، لکه کلوز کول، بندول، مینیمایز کول. او دې خوا چې چپ طرف ته کوم بټن دی دې ته کویک اکسس بټن وایي. شارټکټ یې د سیو لپاره، انډو لپاره، دا ټول سره به وروسته اشنا کېږي تاسو. او دې نه لاندې چې موږ سره کوم دی دغه ته وایي ټیپس. دا په ایکسل پروګرام کې ټیپس دي یا مینوګانې دي، یا د ایکسل پروګرام شعري ده مینوګانې دي. هر یو مینو لاندې چې موږ سره دا شونې دي دې ته رایبنس وایي یا کمانډس وایي. تاسو ګورئ هر یو مینو باندې کلیک وکړئ، هر یو مینو کې مختلف ټولز دي، مختلف کمانډسونه دي چې دا مینوګانې چې د هوم نه شروع کېږي او په ویو باندې ختمېږي. او په دې هر یو مینو کې خاص د محاسبې لپاره مختلفې کمانډونه دي چې هغه ټول به تاسو انشاءالله به وایي. او کله چې ویو پورې مو ویلې، ویو هم خلاص کړو، نو ایکسل پروګرام ستاسو خلاصېږي. نو دې نه لاندې چې تاسو وګورئ دغلته موږ سره دې ته وایي فارمولا بار، دې ساحې ته وایي فارمولا بار، او دغه ته وایي نیم باکس، دې ته وایي نیم باکس. او دا د ایکسل پروګرام چې کوم دا شیټ ده، دې ته شیټ وایي. او په شیټ کې اوس راځو کالم او روګان او سیل پیژنو. په شیټ کې چې څومره همداسې قطار تر اخره پورې تېرې دي، دا د کالم په نوم یادېږي. څه په نوم یادېږي؟ کالم په نوم یادېږي. او په ایکسل کې چې څومره همداسې خانې تېرې دي، دا د څه په نوم یادېږي؟ د روز په نوم یادېږي، د رو په نوم یادېږي. مطلب دا موږ سره داسې قطار ته وایي رو، او داسې قطار ته وایي څه شی؟ کالم، عمودي افقي چې کوم ده. بل دلته یوې خانې ته وایي سیل. په ایکسل پروګرام صفحه کې په شیټ کې دغه یوې خانې ته څه وایي؟ سیلز وایي. او دغه لاندې موږ سره شیټونه دي. یو شیټ نه موږ سره کله چې ایکسل موږ نوی صفحه اخلو نو موږ سره یو شیټ او شیټ وایي چې د کمبینیشن اف رو ان کالم از کالډ شیټ. د دې کالمونو او د روګانو مجموعې ته څه وایي؟ شیټ وایي. او دې ځای تاسو کولی شئ شیټونه زیات کړئ، ځان ته دغه پلس بټن باندې کلیک وکړئ، شیټونه زیاتېږي. چې بیرته یې کوئ رایټ کلیک وکړئ، تاسو کولی شئ دې ځای نه بیرته شیټونه ختم کړئ یا ډیلیټ یې کړئ. دې ځای نه تاسو کولی شئ ډیلیټ یې کړئ. هر یو شیټ هم چې بیرته غواړئ ډیلیټ یې کړئ، ډیلیټ کولی شئ. ښه، اوس راځو په دې شیټ کې تاسو وګورئ دغه اے بي سی نه مطلب چې ده، دا د کالمونو هیډینګس دي، دې ته کالم هیډینګس وایي. او دې په ذریعه مونږ کالم پیژنو. دا تاسو ګورئ اے کالم شو، بی کالم شو، سی کالم شو. دا چې څومره تر اخره پورې تللی دا د سی کالم په نوم یادېږي. او دغه 1 2 3 چې تاسو ګورئ د لیفت طرف ته، نو دا د روګانو پیژندلو لپاره دی. نو تاسو روګانې دې ځای نه پیژنئ. تاسو ګورئ شپږم رو شو، اتم رو شو. دا چې څومره تر اخره پورې تللی دا د اتم رو په نوم یادېږي. او دې خواته چې تاسو راشئ دې ته څه وایي؟ دې ته وایي سکرول بار. تاسو کولی شئ ښکته او پورته راشئ. دې ته هم سکرول بار وایي، ورټیکل او هورزنټیکل، عمودي افقي. او لاندې دغه ځای کې تاسو ګورئ ریډي لیکلی، دې ته څه وایي؟ دې ته سټیټس بار وایي. دې ته څه وایي؟ دې ته سټیټس بار وایي. او دې سره خوا کې دغلته زوم بټن ده، تاسو کولی شئ شیټ ځان ته رانږدې کړئ او لرې کړئ. دې ځای نه تاسو کولی شئ زوم او زوم ان یې کړئ. او لاندې دغه لاندې ځای ته څه وایي؟ دې ته ټاسک بار وایي. دا د ایکسل پروګرام د صفحې سره شو معرفت زموږ. دغه ته وایي نیم باکس. د دې وظیفه څه ده؟ دا چې کله تاسو په کوم سیل باندې تاسو کلیک وکړئ، په کوم سیل باندې ودرېږي دې ځای کې تاسو ته ادرس ښیي. اوس ما ته وایي چې E8 مطلب ای کالم کې ما او اتم څه کومه؟ رو کې ما. نو ادرس یې موږ ته ښیي نیم باکس کې. تاسو ګورئ کوم ادرس کې ما K9 مطلب K9 K کالم ده او 9 پکې څه ده؟ رو ده. او بل چې کوم ده دا فارمولا بار ده. او کله چې په ایکسل پروګرام کې مونږ یو محاسبه ترسره کوو، د هغې تر شا چې کوم فارمولې استعمالیږي هغه په دې ځای کې مونږ ته شو کېږي. مطلب زه راځم، تاسو ګورئ دغه ایکسل پروګرام صفحه چې ده دا عین لکه کلکولیټر په شانتې ده. د دې پر یو سیکشن پر یو ساحه کې تاسو کولی شئ، پر یو ایریا کې تاسو پر یو ساحه کې کولی شئ تاسو محاسبه وکړئ. لکه زه غواړم چې دغلته یو لنډه محاسبه وکړم، څو عددونه سره جمع کړم. نو څنګه زه جمع کوم؟ نو کله چې تاسو غواړئ چې ایکسل پروګرام کې محاسبه ترسره کړئ، د هغې لپاره تاسو لومړی باید ایکول بټن ووهئ په کیبورډ کې. مساوي بټن به تاسو ووهئ. چې کله مساوي بټن ووهو ورپسې زه ورته وایم چې عدد فرض وکړه سل اخلم، ماینس کې جمع دغه عدد سره جمع 500 سره جمع 200 سره. تاسو ګورئ یو فارمول مې جوړ کړو. دا کله چې زه انټر کوم نو ډایرکټ ما ته وایي چې د دې ځواب دا دی. څومره په چټکۍ سره جمع شو، ډایرکټ ما ته جمع شو. اوس د دې تر شا چې کوم هغه فارمول ما استعمال کړی هغه دې ځای کې ما ته په نیم باکس کې په فارمولا بار کې ما ته ښیي. ما ته وایي چې د دې 1100 چې کوم نتیجه ده، کوم مجموعه ده، د دې تر شا دا فارمول استعمال شوی او دا د دې څخه په ترلاسه شوی ده. او یا دلته زه راځم لیکم چې از ایکول دا عددونه زه وایم چې دا جمع ده جمع ده جمع ده
انډایرکټ نو ډایرکټ ماته وایي چې دا 231. اوس کلم چې په دې باندې زه کلیک وکړم د دې تر شا چې کوم فارمول یوز شوی د هغه ټول ماته دې ځای کې ښایي چې درې دېرش جمع 55 جمع شپږ شپېته او جمع اووه هغه ټول دې ځای کې موږ ته شو کېږي. نو دا د فارمولا بار شوی ده وظیفه ده. اوس راشي دې لپاره اکسل په دې شیټ کې هغه مهم شیان چې کوم دي هغه باندې ځان پوهیو. لکه کلم چې تاسو غواړئ چې نمبر ولیکئ، مطلب زه راځم لیکم یو، لاندې لیکم دوه، لاندې لیکم درې. تاسو ګورئ 1 2 3 مو لیکم. نور مې د لاسه نه کېږي، زه غواړم چې اکسل د په خپله نور د ماته نمبر راوړي او زه غواړم چې یو لیست ولیکم او په یو لیست کې زما نمبر ته ضرورت ده. نو تاسو لیکئ 1 2 3 ولیکئ یا 1 2 لیکئ. دغه دواړه تاسو انتخاب کړئ. دواړه چې کله انتخاب کو کلیک خوشي کړئ. اوس راشي د دې لاندې دغه کونج ته راشي، د دې دوه لاندې دغه کارنر ته راشي، د کونج ته تاسو ګورئ جمع نښه راغی. دغه جمع نښه به تاسو کلیک ونیسئ او لاندې ولاړ شي. چې څومره لاندې تاسو ځئ نو دا به تاسو ته فل کېږي. نو دغه کار ته وایي فل هینډل. نو تاسو ګورئ چې څومره دا تاسو لاندې کش کوئ او چې څومره لاندې ویسئ دا تاسو ته ګورئ مکمل په خپله تاته نمبر راوړي. او که چېرې تاسو لیکئ چې 1 او دا تاسو لاندې داسې ویسئ، د کونج نه یې داسې لاندې کلیک ونیسئ او لاندې لاړ شي. تاسو ګورئ دا ټول 1 1 راغی. وجه یې دا ده چې تاسو به ورسره 2 ولیکئ، چې 1 ولیکئ او لاندې ورسره ولیکئ 2. نو کله چې دا دواړه تاسو سلیکټ وکړئ او دې لاندې دغه کونج نه تاسو لاندې داسې ویسئ او لاندې ماوس څومره چې تاسو وړئ کلیک به ونیسئ، نو تاسو وګورئ اټومیټیک په خپله څه راځي نمبر ماته راغی. نو تاسو وګورئ دا اټومیټیک نمبر ماته دلته څه شو جوړ شو ماته. نو دا د نمبر د راوستلو لپاره اسانه طریقه. تاسو وګورئ دغه نمبر ټول سلیکټ دی. دغلته موږ سره دغه ریډي چې لیکلی دې ته سټیټس بار وایي او په سټیټس بار کې دغلته څه معلومات موږ ته ښیي. د دې ایوریج موږ ته ښیي چې دغه موجوده نمبر انتخاب دی، د دې اوسط موږ ته ښیي. په اټومیټیک په خپله دغه شوي دي. تاسو ګورئ په خپله اوسط یې ماته ښیي. او کاونټ مطلب ماته دا شمیرې چې دا څومره تعداد ده، د دې تعداد ماته ښیي. د دې ټول تعداد چې ده 14 نمبرې دي. او سم د دې هغه مجموع هم ماته ښیي. تاسو ګورئ ماته وایي چې دغه نمبر یې تاسې لیکلي د دې سم چې کوم ده څو ده 115 ده. نو تاسو وګورئ دغه ځای کې سم یې ماته هم ښیي، د دې مجموع هم ښیي. لکه دغه عددونه زه ټول انتخابوم. تاسو وګورئ د دې سم دې ځای کې ماته وایي چې د دې ټول نمبر سم څو ده 11. د دې عددونو مجموع یعنې دا ټول جمع شوي دي، د دې ترمنځ ماته جمع کړي او دلته لنډه نتیجه ماته ښیي. او کاونټ 11 نمبر دی او ایوریج یې 1 ده او اوسط یې کوم ده. ښه زه غواړم چې دغلته د هفتې د ورځې نومونه ولیکم. نو زه راځم لیکم چې سنډې مو لیکو. دا به تاسو کلیک وکړئ او د لاندې د کونج ته راشئ، کلیک ونیسئ او لاندې لاړ شئ. چې څومره تاسو لاندې ځئ نو دا اټومیټیک تاته په خپله د هفتې د ورځې نومونه تاسو ته راوړي. د سنډې نه وروسته چې کوم نومونه راځي هغه ټول به تاسو ته راشي. او که زه راشم دغلته ولیکم چې مارچ مو ولیکم. دا مارچ سلیکټ کوم، مارچ میاشتې. او لاندې دغه کونج ته راځم، دغه پلس نښه چې کله راځي کلیک ونیسئ تاسو او لاندې لاړ شئ. چې څومره تاسو لاندې ځئ دې پسې چې کوم میاشتې نومونه دي هغه ټول په ترتیب کې تاته راوړي. نو دغه کار ته وایي چې دغه لاندې د کونج ته تاسو راشئ، دې ته فل هینډل وایي. دې کار ده. دا موږ ته ډېرې اسانتیاوې رامنځته کوي په اکسل پروګرام کې. لکه تاسو وګورئ دغلته زه راځم یو لنډه محاسبه کوم. فرض وکړه لیکم نیم، لیکم پښتو او لیکم دري، لیکم انګلیش او دلته لیکم ټوټل. دا تاسو ګورئ ټوټل مو لیکم. فرض وکړه دلته راځم یو څه نومونه لیکم. علي لیکم، فرحان لیکم، فرض وکړه احمد لیکم، ولی لیکم او همدارنګه فرض وکړه اظهار لیکم. دا نومونه ما ولیکم. دې ته نمبر یې ورکوم، دې ته پښتو ته دومره نمبر یې وړي، دا دومره وړي، دا دومره وړي. دې ته فرض وکړه داسې نمبر یې ورکوو هر یو سبجیکټ ته. دا داسې نمبر یې وړي دي. انګلیش کې دومره نمبر، دا دومره، دا دومره، دا دومره. ښه اوس تاسو ګورئ دا ما سره یو ټیبل ده په اکسل پروګرام کې. په دې کې یو محاسبه کوم موږ تاسو چې د اکسل په اهمیت باندې پوه شئ. تاسو ګورئ ما سره یو ټیبل ده. دا نیمز شو، دا د مضامینو نومونه دي او دا یې نمرات دي، نمبرې دي. زه غواړم چې دا یو سټوډنټ ټوټل د ماته وښیي، مجموعه د وښیي. لکه علي ده پښتو کې دومره نمبر وړي، دري کې دومره، انګلیش کې دومره. د دې ټوټل څو کېږي؟ د دې ټوټل لپاره تاسو به څه وکړئ؟ دې لپاره ډېرې طریقې دي. چون ستاسو اول ورځ ده نو تاسو بیسیک شیان زده کړئ. لکه بیسیک نه مطلب تاسو ورته ولیکئ مساوي او دا یو نمبر انتخاب کړئ. ورته یې 11 ماینس کې کیبورډ کې جمع علامه ووهئ،
بیا درې بیا جمع انګلیش انډایرکټ ډایرکټ تاته وایي چې د دې ځواب څو راغی 4 راغی نو ډایرکټ یې جمع کوم اوس چې زه راځم هر یو لپاره زه فارمول جوړوم لیکم مساوي دا یو بل سره جمع کوم ډېر ټایم نیسي نو دې لپاره شارکټ دا ده چې دغه یو مجموعه دې پیدا کړو د یو سټوډنټس د یو شاګرد نو غواړي چې دا نور دې په خپل ایکسل درته معلوم کړي نو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او لاړ شئ دغه کونج ته دغه پلس نښه چې کوم ده د کونج نه به تاسو کلیک ونیسئ او لاندې لاړ شئ چې څومره لاندې ځئ نو دا تاته په اتوماتیک شکل سره په خپله دا تاته څه کړي تاته مجموع باسي او د نورو لپاره 0 وایستو که آینده ځل لپاره دلته بل څوک لیکي فرض وکړه لیکم حامد او دلته لیکم دا یې نمبر تاسو ګورئ ډایرکټ ماته وایي چې د دې هغه مجموعه یې ماته وایستو او داسې هم کولی شو د دې شارکټ یې زه اوس تاسو ته وایم شارکټ یې داسې دی چې دلته ودرېږه په کیبورډ کې آل بټن ونیسه په کیبورډ کې آل بټن د جمع کولو لپاره اسانه طریقه تاسو ودرېږئ د عددونو مخې ته ودرېږئ آلټ ونیسئ کیبورډ کې او دغه ایکول بټن چې کوم د مساوي دا 2 ځلې پریس کړئ بس خوشې کې ډایرکټ درته جمع کړي نو تاسو ګورئ دلته مې کلیک وکړو آلټ مې نیولی 2 ځلې مساوي یو ځلې 2 ځلې ډایرکټ یې ماته جمع کړو څومره په چټکۍ سره تاسو ګورئ دلته ودرېږئ ولیکئ آلټ 2 ځلې مساوي وهئ ډایرکټ یې تاته جمع کړي نو تاسو ګورئ دا ډایرکټ جمع شو اوس غواړم چې دا نور دې ماته معلوم کړي نو دا ورسره انتخاب کړئ د دې شارکټ دا ده چې دا یو ټوټل نه معلوم کړی دا مور سره انتخاب کوه لاندې لاړ شه اوس دې کې کنټرول ډي بټن وه کنټرول ډي بټن ته چې وهم د دې لومړی کس چې کوم فارمول د کوم مجموعه د هغه د دې نورو باندې د فارمولې په دې نورو باندې څه شی شو تطبیق شو مطلب د دې نورو مجموعې دلته په خپله وباسي نو دا موږ سره هم د فیل هینډل یو مهم کار ده اوس تاسو ګورئ دغلته ما سره تاسو ګورئ ډېر نمبر دي ما سره فرض وکړه داسې ډېر نمبر دي ما سره یو حسابي دی زه غواړم چې دا ټول جمع کوم تاسو ګورئ چې اکسل څومره یو زبردست پروګرام ده او څومره په چټکۍ سره دا ټول جمع کوي موږ ته نو تاسو ګورئ دا ټول سلیکټ کړي دا ټول چې سلیکټ کړو دغلته لاندې راشو د دې سم ته ګورئ دې ځای کې سم آف سلیکټډ سیلز دا کوم خانې چې ما انتخاب کړي دا نمبر د دې ټول سم دې ځای کې ماته ښیي سم د واره ماته ښیي ماته وایي چې دومره دا شوی ده د دې جواب چې ده ټوټل چې ده دومره دی ګوره 1,80,340 که دلته غواړې چې دا درته وباسي نو دې ځای کې به ته خپل ورته فارمول جوړوي هغه فارمول دا ده چې په کیبورډ کې ولیکه مساوي SUM سم ولیکه او قوس شروع وکړه او دننه قوس کې دغه نمبر ورته انتخاب کړه دا نمبر مې چې انتخاب کړو انټر بټن ووهه ډایرکټ تاسو وګورئ دلته ځواب یې راغی ماته نو دا سم چې دا فنکشن دا کله چې فارمولې ته ورسېدو دې مینو ته نو په دې سم فنکشن باندې زه بیا تاسو سم پوه کوم چې دغه سم فنکشن څه لپاره استعمالیږي او د دې څه کارونه دي او سم فنکشن چې دا خاص استعمالیږي د مجموعې پیدا کولو لپاره د یو نمبر مجموعې پیدا کولی شي لکه د دې ټول نمبر زه غواړم چې مجموعه پیدا کړم دغلته ورته ولیکئ مساوي تاسو ګورئ په کیبورډ کې د دې شارکټ دغه طریقه دغه عملیه تاسو داسې ترسره کولی شئ دلته ودرېږئ ورته ولیکئ مساوي او بیا ولیکئ سم تاسو ګورئ زه لیکم چې مساوي او بیا ولیکئ چې سم SUM سم قوس څنګه شروع کېږي شفټ تاسو ونیسئ او دغه 9 بټن سره تاسو ګورئ قوس دې سره شروع کېږي اوس ځینې قوس کې زه راځم دغه نمبر یې مې انتخاب کړم او چې څنګه زه انټر بټن وهم نو ډایرکټ ماته څه کوي ماته ځواب ورکوي نو دا د اکسل لپاره هغه ابتدایي خبرې وي او انشاءالله په راتلونکي کلاس کې موږ تاسو سټپ بای سټپ مخې ته ځو چې په اکسل پروګرام کې نور څه مهمې دي د هغې سټارټینګ چې کوم د فایل مینو څخه شروع کېږي بیا ورپسې هوم ده بیا انسرټ ده بیا پیج لیاوټ ده بیا فارمولا ده او په فارمولا کې بیا فنکشن دي دا یو ادارې لپاره دا یو مربوطه د کار لپاره فارمولې دي فنکشن دي هغه ټول به موږ تاسو انشاءالله ووایو